اسلام په دومره محدود تاسو لاشي د لوی علماو اسلام دغه کوي لکه د سید جمال الدین افغاني چې هغه د پیغمبر د عجم ورته ویل کیږي، یعنی پس له پیغمبر د خدای نه چې په عجمو کې په نړۍ کې اسلام دوباره راژوندی که سید جمال الدین افغان راژوندی که. تاسو کاغی تلاشی دغی فلسفه ولولی د علامه اقبال فلسفه ولولی که دارنګ هم دسې د نور جیدو امام غزالی لاشی ولولی، نو هغه بیا دا ډیر ستاسو افکارو کې تغییر. اوس تاسو په د خپل طلبه کرامو کې یو حماسي صاحب دی، ځکه چې هغه لږ زره زیات کتابونه راوړي او زیات استدلال کوي چې دا خبره نه ده، داسې ده، داسې مه کوئ، داسې وکئ. او جید عالم دی، جید عالم دی. په هغې باندې حتی بعضې داسې ټوقې ټقالې مې پې کوي، ځکه هغه بعضې شیان داسې وایي چې د ډېرو افکار پرې نه رسېږي. لکه وایي چې ما په 3 کلنۍ کې داسې یو واقع شوې وه، یا زما فرزند ماشوم ومه د مور په بطن کې داسې یو واقع تېره شوې وه. یعنې په دې شي باندې ما خپل هم ذهن کار نه کوو. خو بله ورځ زما زوی دا شی ټول ما ته تشریح کړ چې ما ته ویل چې پلاره دا شی بالکل حقیقت لري، علمي دا ثابت دی، او د ډېرو کسانو رفرنسونه یې راته راکړل چې دا رقم واقعیت شوي دي، داسې دغه بیا د دې دغه علمي بیکګراونډ یې راته تشریح کړ. هغه زوی مې چې پلاره دا علما دا بالکل ثابت دی چې بعضې دا او داسې دغه شته دی، دماغونه شته دی چې هغه د پیدایښت سره شیان ګوري، په ذهن کې ساتي، عکس اخلي، هغه ساتي چې غټم شي ورته په یادي. نو دا ډېر یو لوی بحث دی، زه په دې نه ځم. خو حماسي صاحب چې دی کوم بحث چې کوي نو داسې بیا طلبه کرام چې د هغې ذهن په هغې سطح باندې نه رسېږي، بیا د ځان یې لرې کوي. همدارنګې ویدا دراني خور دا دغه کړی و چې مننه یې کړې ده چې خدای وکړي عاصم منیر دا مریضي چې دا بستر چې دی دا په کوما باندې بدله شي او 6 کاله نو کوما نه راونوځي. موږ به مور باندې لبیک او امین وایو، الله دې ورته دا دعا قبوله کړي. بل به جز د پښتون د دې د چې حکمتیار سفر مالیزیا ته او هلته پاتې کېدل. په نور تبصره ما په پرونش پکړې ده، فکر نه کوم چې نور ضرورتي چې د حکمتیار صاحب په دې سفر تبصره وکم. که ډېر ضرورتي تاسو کولی زما هغه برنامه وګورئ. د پاتې کېدلو په متعلق زه دا نشم تبصره وکم چې دا د هغې اراده د ځکه ظاهره کړې نه ده چې دا پاتې کېږي او که راځي. د امکانات زیات شته چې پاتې شي، ډېر امکانات شته، او کېدای شي چې هماغې ځینه سیاسي لوبه شروع کړي. زوی خو یې تیار دی، عیسی په غېږ کې او په لمن کې اچولی دی د عذرزارۍ لپاره. که دا یې صادق او پاک مسلمان او مجاهد دغه وی، نو اول به خپل زوی د پاکستان د عیسی که نورو لیږلی وی، ده باید د نورو ته ویلی وی چې د دې نه موږ کم وچیچل شولو چې تاسو بیا دا کار کوئ. احمدي نه معلومیږي چې درس و عبرت نه دی اخیستی، نو ځکه خو خپل زوی هلته لیږلی کېنولی دی، او دا به یو ځلې بیا افغانستان ته ضرر کوي او ډېر ضرر به وکړي. خدای وکړي چې دوی اصلاح شي.